له عبرت نه ډکه رښتینې قصه. سلام او مینا قدرمنو دوستانو، د پښتو پوسټ په یو نوې ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. قدرمنو دوستانو، د مالک بن دینار یوه ډیره عبرتناکه واقعه. ویل کېږي چې مالک بن دینار رحمه الله یوه ورځ د بغداد په یوه کوڅه کې روانو. ناڅاپه یې سترګې په یوه داسې وینځه ولګېدې چې له باچاهۍ د کورنۍ سره یې تړاو درلودو، په داسې حال کې چې سورلي مریانو او خادمانو بدرګه کوله. نوموړي چې کله د هغې حالت، تازګي او هویت ولیدو، نو ورته یې وویل: ای وینځې، تا خپل مالک خرڅوي؟ هغې چې کله غږ واورېدو، ور ویې کتل. مالک بن دینار رحمه الله د لباس پوښاک له کبله ورته ناداره ښکاره شو. هغه مبارک د هویت له کبله ښه خاکساره او اطمیناني شخص و. یا د وینځې خپلو خادمانو ته وویل: زما دا سورلي او اوښه تم کړئ. هغوی همداسې وکړل. مخ یې ورواړو، ورته یې وویل: ته د یو ځل خپله خبره بیا تکرار کړه. هغه ورته وویل: آیا تا خپل مالک خرڅوي؟ هغې ورته وویل: عجیبه ده چې ستا په څېر ناداره دی زما څښتن شي او زما مالک دی شي. مالک بن دینار رحمه الله ورته وویل: پرېږدئ، زه هم له تاسو سره ځم. ورسره روان شو تر څو هغه خپلې ماڼۍ ته ورسېدو. د دروازې څوکیداران یې مخې ته وخوځېدو او راښکته یې کړه. نوموړې کور ته دننه شوه. مالک رحمه الله د ماڼۍ په دروازه کې پاتې شو. هغه چې کله خپل مالک ته ورسېده، ورته یې وویل: یوه ډېره عجیبه خبره درته وکړم. مالک یې ورته وویل: هو وکړه، څه دي ای ښایستې؟ هغې ورته وویل: یو زوړ بوډا را سره مل شو چې ډېرې زړې جامې په تن وي. کله چې زما ښایست، کمال او مریان ولیدل، زما هویت یې خوښ شو. راته یې وویل: ستا مالک ته نه خرڅوي؟ هغه د یادې کیسې په اورېدو وخندل او ویې ویل: هلاکه شي، چیرې دی هغه؟ هغې ورغبرګه کړه: راوستی مې دی، دلته د کلا د دروازې مخې ته ولاړ دی. دغه باچا یعنی د وینځې مالک امر وکړ چې همدلته یې راولئ. مالک بن دینار رحمه الله راغی، د کور څښتن یې نه پیژني. نوموړی چې د باچا د ځای ناستې دروازې ته ورسېدو، ودرېدل. ګوري چې کوټه په رنګ رنګ پرشونو، څوکیو او میزونو پوښلې ده. د ماڼۍ څښتن په لوړه چوکۍ کې ناست دی. مالک رحمه الله ورته ګوري. باچا ورته وویل: راننوځه ای بوډا. مالک رحمه الله ورته وویل: تر هغې به زه درنشم تر څو پورې چې د کوټې نه دا دنیوي زینت، اسباب، فرشونه، میزونه او داسې نور هر څه لرې نه کړي. الله پاک جل جلاله د ماڼۍ د څښتن په زړه کې د هغه رحمه الله روب او اطاعت واچو. امر یې وکړ چې له کوټې نه دغه یاد څیزونه ټول وباسئ. هغوی همداسې وکړل. د ماڼۍ څښتن په څوکۍ کېناستو. ویلې: ای شیخه، اوس نو ستا له غوښتنې سره سم کېنه. هغه رحمه الله ورته وویل: نه، ته به هم له څوکۍ نه ښکته په دې لوس مرمر را سره کښېنې. دواړه په ځمکه کېناستل. د کور څښتن ورته وویل: خپله اړتیا دې راته ووایه ای شیخه، څه ته راغلی یې؟ شیخ یعنی مالک بن دینار رحمه الله ورته وویل: دا وینځه چې یوه ګړۍ مخته راغله، په ما خرڅوي؟ د کور څښتن ورته وویل: آیا دومره څه لرې چې نوموړی پرې واخلې؟ هغه مبارک ورته وویل: په څو یې خرڅوي؟ هغه ورته ډېر لوړ قیمت وښودو. هغه مبارک ورته وویل: زما په اندازه خو د خورما په 2 زړو هم نه ارزي. هغه وخندل. وینځې هم وخندل. مریانو، خادمانو او نورو وینځو هم د دې خبر په اورېدو د پردې تر شا په کړس کړس وخندل. هغه مبارک ورته وویل: ولې خاندئ؟ د کور مالک ورته وویل: څنګه دې داسې ناکاره قیمت یاد کړ؟ مالک رحمه الله ورته وویل: عیبونه ډېر زیات دي. د کور مالک ورته وویل: ته یې په عیبونو څه خبر یې؟ مالک رحمه الله ورته وویل: زه یې په هغه عیبونو خبر یم چې ته پرې نه یې خبر. د کور مالک ورغبرګه کړه: ما هم پرې خبر کړه. مالک بن دینار رحمه الله ورته وویل: که ځان معطر نه کړي، بدن یې بدبویوي. که مسواک ونه وهي، خوله یې بدبویوي. که غسل ونه کړي، خیرنیږي. که سر ږمنځ نه کړي، سپږې کوي. که یې عمر زیاتیږي، زړیږي. دا د بخار، لاړو، حیض، بولو، ګندګیو، ښکاره افتونو او داسې نورو څښتنه ده. ښایي د خپلې ګټې لپاره در سره مینه ولري او ته دې سره د خپلې ګټې لپاره مینه لري. ستا په واده دې وفا ونه کړي، ستا په مینه او واده کې دې رښتینې نه وي، له تا وروسته دې هم ستا په څېر وګړي باندې بس نه ونه کړي او بس. ما ته داسې وینځه معلومه ده چې له کافرو نه پیدا شوې ده. که یې لاړې له تریخ دریاب سره ګډې کړې، خوږ به شي. که مړی یې په خبر راوبللی شي، نو هغه به یې بلنه ومني. که خپله څېره لمر ته څرګنده کړي، ټکی به یې بېنوره شي. که خپل ځان تورې شپې ته څرګند کړي، د ورځې په څېر به د زرینو وړانګو مېرمنه شي.
که دنیا له سنګاره یوه لحظه برخمنه شي هره کناره به یې زرینه شي. که د سڼو خوشبویي ځمکې ته ورسي ټوله ځمکه او په هغې کې موجود څیزونه به معطر او خوشبویه شي. هغه د څېرې له پلوه ښکلې ده. د هغې نشونما د مشکو او زعفرانو په باغونو کې شوې ده. هغې د تسنیم یعنی جنتي چینې اوبه څکلي دي. د هغې حال تغیر نه مومي. د هغې واده رښتینې ده. د هغې مینه نه بدلیږي. نو کومه یوه د مرتبې په لحاظ لوړه ده ای مغروره؟ د مینځې مالک ورته وویل هغه چې تا وستایله. د هغې قیمت څو دی؟ الله پاک جل جلاله دې در باندې رحم وکړي. هغه مبارک ورته وویل قیمت یې ډېر ارزانه دی. د شپې یوه ګړۍ وخت یوازې د الله پاک جل جلاله اطاعت ته ورکړه. لاړ شه 2 رکعته مونځ وکړه. د خپل ستر څښتن د خوښۍ په پار یې ادا کړه. کله چې مړۍ ستا مخ ته کېښودل شوه تر خپل ځان یې په وږي ناداره ولوروه. چې کله په لاره مزل کوي له لارې کاڼي او لوټي لرې کړه. په دنیا کې د قناعت ژوند ترسره کړه. سبا په امن کې د تلپاتې بادشاهۍ څښتن بشي. یاد مالک خپلې مینځې ته ورغه کړ ای وینځې. هغې وویل په خدمت کې د حاضر یم ای زما مولا. ویلې د سړي وینا دې واورېده؟ هغې وویل هو مالک. آیا نوموړی رښتینی و په خپله وینا کې که نه؟ مینځه وایي په الله قسم رښتینې وه. مالک ورته وویل نو ځه ته د الله تعالی د خوښۍ په موخه آزاده یې. زما پلانکی ځمکه مې تا ته بخښلې ده. زه مریانو د الله پاک د رضا په خاطر آزاد یاستئ. پلانکی ځمکه مې تاسو ته بخښلې ده. زما دا ماڼۍ مې له ټولو وسایلو او مالونو سره نادارو ته بخښلې ده. ټولې د فخر جامې له ځان نه بېلې کړې. د دروازې پرده یې له ځان نه تاو کړه. وینځې ته یې وویل ما ته هم نور عیش په کار نه دی. ای زما مولا قیمتي جامې لرې کړې. په ځای یې زړې جامې په تن کړې. له خپل مالک سره ووته. دواړو له مالک بن دینار رحمه الله نه رخصت واخیستو روان شول. هغه ورته دعا وکړه. هغوی د یو بل نه جدا لاره ونیوله. تر هغه د الله پاک جل جلاله په عبادت کې پاتې شول تر څو چې د اجل داعي ته لبیک ووایه. واقعا دوستانو چې د الله تعالی جل جلاله په عبادت او عاجزۍ کې ډیر زیات خوندونه دي. دا دنیا پاتې کېدونکې ده او هغه دنیا تلپاتې ده. باید موږ تاسو د اخرت لپاره تیاری وکړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي او تاسو ترې څه زده کړه کړې وي نو زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي او تاسو ترې خوند او زده کړه وکړئ. ډیره مننه.